بسم الله الرحمن الرحیم. فاروق اعظم یم. ملي ګټې په 10 دسمبر 2021 میلادي کابل کې یو شمېر تعلیم یافته ځوانان زما لیدو ته راغلي وو. د افغانستان په روانو حالاتو خبرې وې. چا ویل چې د ننګرهار په مومندره سیمه کې پاکستان اغزین تار تېراوه، خو د امارت یو قومندان د مخ ونیوی او اغزن تار یې جلال اباد ته راوړ. دوی ویل تېر 20 کاله برعکس حکومت د دیوال په وهلو کې د پاکستان سره چې هر چیرې یې زړه غوښت مرسته کوله. یوه بل ځوان په راږغ کړه چې په نیمروز کې پر سرحد ایرانیانو د افغانانو سره بد چلند کاوه. طالبانو عکس العمل وښود او ایرانیان یې وډبول او تر ډېره ځایه د ایران په خاوره کې تعقیب کړه. ایرانیانو دغه بد چلند ځکه کاوه چې تېر حکومت بد اموخته کړي وه. دوی ویل چې امارت به په دغسې قوي ملي دریځ ولې ګاونډیان او دنیا په رسمیت وپېژني. هغوی خو داسې حکومت نه خوښوي. د هغوی پخوانی حکومت خوښ و چې ملي ګټو ته هېڅ ژمن نه و. که نه شرایط خو داسې دي چې امارت خو نسبتا پخواني حکومت ته د ګاونډیانو سره په ډېره نرمۍ مجبور دی، خو بیا هم دا د خپل وس کوي. دغو ځوانانو دا خبره هم کوله چې هر حکومت باید ملي ګټې په پام کې ولري. یو آرام ځوان چې تر اوسه یې په بحث کې برخه نه وه اخیستې پوښتنه وکړه چې ملي ګټې څه ته وایي او زموږ ملي ګټې کومې دي. دې خبرې د ټول مجلس روحیه بدله کړه او هر چا د ملي ګټو په تعریف کې فکر کاوه او ویل یې زموږ ملي ګټې دا دي او دا دي. پر تعریف یې چندانې خبرې ونه سوې، فقط یوه چا وویل چې ملي ګټې هغه دي چې د اکثریت خلکو خوا په بدیږي. یو چا ویل چې زموږ درې رنګه بیرغ زموږ له ملي منافعو څخه دی. چا ویل زموږ فوج او اردو، چا ویل استقلال، چا د خاورې تمامیت ملي ګټې بللې، بل ویل اساسي قانون. خو هر چا خپله نظریه ورکړه. یوه زما څه پوښتنه وکړه چې صاحبه تاسې څه وایاست؟ د دې ځوان په سوال سره ټولو نورو خبرې بس کړې او ټولو غوښته چې زما څخه یې واوري. ما ورته وویل د یو ملت ګټې هغه مشخصې مهمې او ضروري پدیدې دي چې د یو هېواد خلک یې حیاتي ګڼي او په مجموع کې د همغه هېواد د افرادو یا ډلو تر ګټو محترمې او لوړې بولي. دا ډول ګټې د همغه هېواد ملي ګټې دي چې د دولت اساسي خطوط او د بهرني سیاست بنیادونه جوړوي، چې د نورو هېوادونو د افرادو، ګروپونو او دولتونو سره په تعامل کې ساتنه کوي. حکومتونه د خپلو ملي ګټو مدافعین دي. د یو هېواد د خلکو د سیاسي شعور اندازه هم د خپل هېواد د ملي ګټو په پیژندلو او له هغو څخه د دفاع په اندازه پورې اړه لري. ما ورته وویل استقلال، ملي حاکمیت او د خاورې تمامیت د دنیا د ټولو آزادو هېوادونو ملي ګټې دي، خو په ځینو کې دین، ژبه، فوج، اقتصادي نظام، بیرغ او یا اساسي قانون هم په ملي ګټو کې راځي. په پاکستان کې اسلام، په ایران کې شیعه مذهب او په دواړو کې پر دین او مذهب علاوه فوج او ژبه هم د ملي ګټو څخه دي. په چین کې اقتصادي نظام او کمونیست حزب د حکومت ملي منافع دي. په امریکا کې اساسي قانون، دیموکراسي او بیرغ ملي ګټې دي. هر هېواد ملي ګټې لري، خو په ځینو هېوادونو کې دا ګټې دقیقي نه دي تعریف شوي. مثلا سره له دې چې دین هر وخت د افغان ولس ملي ګټه ده او زموږ خلک د هر تجاوز خلاف په خپل ټول طاقت د هغه په دفاع کې جنګېدلي دي. د انګلیس سره 3 واره، د روس او کمونیستانو سره 14 کاله، د امریکا او ناټو سره 20 کاله د دین د دفاع په منظور افغان ولس وجنګېد او سخت وجنګېد. خو د ولس د دغه ټینګ باور خلاف دین هیڅکله په استثنا د موجوده اسلامي امارت، د افغان حکومتونو او دولتي سازمانونو ملي منفعت نه دی اوسېدلی. دغه سبب دی چې زموږ ولس اکثره پر حکومتونو بې باوره دی او په انکشافي پروګرامونو کې ډېر وخت په پوره دلچسپي برخه نه ده اخیستې. حتی ځینې وختونه ملت او حکومت د دین پر سر یو د بل سره په تاوده سنګر کې درېدلي هم دي چې بارز مثال د کمونیستانو دوره ده
چې ملت یې په مقابل کې راپورته شو. نور مثالونه هم شته. په پاکستان کې به یو مشر خپله دینداره نه وي خو د اسلام سپکاوی نه غواړي. هلته هر چا دین د پاکستان لوړ ملي منفعت ګڼلی دی. د پاکستان هر ملا وایي چې اسلام نه وي پاکستان نشته او چې پاکستان نه وي اسلام نشته. د فوج مضبوطوالی د خپل نظام د بقا لپاره ضروري بولي او اردو ژبه هم د تفاهم د وسیلې په حیث په ملي ګټو کې حسابوي چې باید خدمت یې وسي. جنرال مشرف ډېر دیندار سړی نه و خو ډېر کسان یې د اهانت رسول په جرم په دار وځړول. د ایران شاه رضا شاه پهلوي دینداره سړی نه و خو له وطن څخه د وتو پر وخت یې ملت ته وویل چې ایران د دنیا د شیعګانو کعبه ده. دا کعبه زه نه ورانوم، تاسې مه ورانوئ. هغه ته شیعه مذهب، ایران او فارسي ژبه ملي ګټې وې. وروسته یې په خپلو یاداشتونو کې لیکلي دي چې ما همیش شیعه مذهب تقویه کاوه. په ډېرو هېوادونو کې ژبه د تفاهم د وسیلې په توګه ملي منفعت دی لکه پاکستان، ایران، عربي هېوادونه، امریکا، روسیه او داسې نور. په ځینو هېوادونو کې 2 یا 2 ژبې په رسمیاتو کې استعمالیږي. په لبنان او د مرکزي ایشیا په هېوادونو کې 2 ژبې رسمي او اجرات پکېږي. په سویس کې 4 ژبې رسمي دي. خو په افغانستان کې د تفاهم دغه وسیلې ته جدي توجه نه ده شوې. زموږ د پاچایانو خپل د قوم ژبه نه وه زده. اولادونو یې خارجي ژبې په شوق زده کولې خو پښتو یې نه زده کول، په شرمېدل. د دولت په ټوله نظام کې د پښتو استعمال ډېر پیکه. په مکتبونو کې بې قدره استاز د دینیات او پښتو د ځکه دا دواړه دین او ژبه دا په ملي منفعت کې حکومت نه حساباوه کنه خو توجه به ورته کړی وای. امان الله خان ته وطن ملي ګټو ځکه ورانې نه کوي او لاړې. خو په دا اخره نیمه پیړۍ کې زموږ ډېرو مشرانو ته وطن ملي ګټه نه و کنه پر اقتدار به یې جنګ نه کولی او د پردو په ملاتړ به یې وطن نه ورانولی. هغه حکومتونه او افغانان چې د روس او امریکا د اشغال سره همکار وه هغوی ته نه استقلال، نه د خاورې تمامیت، نه ملي حاکمیت، نه دین او نه اساسي قانون ملي منافع وه کنه دوی بیا د تجاوز سره همکاري نه کول. بیرغ خو زموږ ټولو حکومتونو ته ملي موضوع نه وه. امان الله خان د خپل پلار بیرغ بدل کړ. سقاویانو د امان الله خان بیرغ لرې کړ. نادرخان او کورنۍ د سقاویانو بیرغ ونه مانه. کمونیستانو د نادرخان د کورنۍ بیرغ څیرې کړ. مجاهدینو د کمونیستانو بیرغ بدل کړ. طالبانو د مجاهدینو بیرغ ونه مانه. امریکایانو د طالبانو بیرغ لرې کړ او بالاخره دا د طالبانو پخوانی بیرغ بدل کړ. فوج او اردو هم اکثره زموږ په ملي ګټو کې نه دی حساب شوی. پخوا په افغانستان کې فوج محترم و او ملي ګټو کې راتی. د هغه علت دا و چې خلکو هغه د دین او وطن مدافع باله. یعنې خلکو انګیرل چې فوج د هېواد د ارضي تمامیت او ملي ارزښتونو دفاع کوي. په همدغه سبب هغه وخت خلکو عسکري خدمت عبادت ګاڼه. په فوج او نظامي تجهیزاتو یې فخر کاوه. خو له بده مرغه فوج په دا وروستۍ نیمه پیړۍ کې هغه کردار ادا نه کړی سوی کوم چې توقع وه. ظاهرشاه او پلار یې فوج په ډېر زحمت جوړ کړی و خو چې پر ظاهرشاه کودتا وسوه فوج د کودتاچیانو ملګری سو. داود خان 40 ساعته د کمونیستانو لخوا محاصره و. فوج یې نجات ته ورنغی. په افغانستان کې د فوج 2 اساسي دندې دي. یو د دین او بل د وطن دفاع. کله چې کمونیستانو داود خان شهید کړ او خپل قدرت ونیو د فوج د وجودي فلسفې یوه پایه د دین دفاع ونړېد. او کله چې روسانو پر افغانستان بربند تجاوز وکړ وطن یې اشغال کړ او متاسفانه فوج ملګری شو. دلته د فوج د وجودي فلسفې دوهمه پایه وطن او د خاورې د تمامیت دفاع دا ونړېد. د کمونیستانو د وخت د فوج یو اعلی سرخومندان به په جار ویل چې زما په رګونو کې د شوروي سوسیالیستي اتحاد د محبت وینه ګرځي. د هغه په رګونو کې د خپل وطن د محبت وینه نه ګرځېده. هغه فوج به د څه احترام لایق وي چې دغسې پردی پالې اعلی سرخومندان وي. په دې حساب د روسانو تر تجاوز وروسته افغانستان هیڅ کله بیا ملي فوج نه دی درلودلی. امریکایانو د خپل اهدافو لپاره افغان فوج جوړ کړ
تعلیم و تربیه او تجهیزات یې ورکړه او ډېر تبلیغات یې ورته وکړه چې ملي صبغه ورکړي، خو د امریکا تر وتلو د مخه دغه بې پایه فوج سقوط شو. د امریکا د اشغال په وخت کې د هیواد جمهور رئیس او د فوج اعلی سرقومندان به په فخر ویل چې زما فوج د واشنګټن په دفاع کې جنګیږي. داسې فوج ته به ملت ولې احترام کوي چې د بل هیواد د ګټو لپاره خپل ورور وژني؟ د دغو ناخوالو په نتیجه کې د فوج حرمت بالاخره داسې شو چې نور نه یوازې ملي منفعت نه و، بلکې د کلي خلکو د خپل مړه عسکر جنازه نه کول او عسکري تجهیزات یې تخریبول او پر کباړ یې خرڅول چې بیا د دوی پر ضد استعمال نشي. په افغانستان کې یوه خبره واضح ده چې دین او وطن دواړه زموږ د عام ولس ملي ګټې او سره خطونه دي. په کار ده چې حکومتونه او زموږ تعلیم یافته طبقه هم دا دواړه خپل ملي منافع وګړي او دغسې لکه عام ولس قوم یې چې دفاع ته په هر قیمت حاضر دي، دوی هم د دغو دوو ملي ګټو د حفاظت لپاره قرباني ته حاضر وي. وطن زموږ تن دی او اسلام مو روح ده. اسلام زموږ د استقلال رمز او د ملي وحدت سمبول دی. د دواړو ساتل پر موږ ټولو فرض دی او دا باید زموږ د ټولو ملي ګټو په سر کې وي. البته ملي حاکمیت او د خاورې تمامیت د یو مستقل هیواد لازمي عناصر دي چې بې له هغوی استقلال نه ساتل کیږي. ژبه هم مهمه او د ملي تفاهم وسیله ده. سیاسي او اقتصادي نظام هم په خپل حد کې د یو هیواد سرنوشت ټاکي. اساسي قانون دا ټول تنظیموي. هلته د دولت او ملت دندې مشخصې او توضیح کیږي. دا د هر ملي حکومت دنده ده چې د هیواد ملي ګټې تشخیص، تعریف، قوم او ځوان نسل ته تفهیم او د هغه لپاره خلک هر از قرباني ته آماده کړي. زموږ ملي ګټې باید زموږ د دولت سره خطونه او د بهرني سیاست بنیادونه وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.